د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. ستانکزی د ډیورنډ کرښې ایجاد پر مهال د پاکستان په نوم هیڅ ملک نه و. بل خوا به داوړ استخبارات د نیابتي وسلوالو په مټ زما د له منځه وړو هڅه کوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پاکستانیو چارواکو د وروستیو څرګندونو غبرګون کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې ډیورنډ کرښه هیڅ د پاکستان مربوط نه ده. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د ډیورنډ فرضي کرښه له انګریزانو څخه پاتې یوه کشاله ده. پاکستاني چارواکي چې په دې هکله هر څه وایي د منلو وړ نه دي. کله چې ډیورنډ کرښه ایجاد شوه پاکستان هیڅ شتون نه درلود. تېره اونۍ هم عباس ستانکزي کابل کې د وینا پر مهال پر ډیورنډ کرښه اغزن تار د خلکو د جلالوالي لامل ګڼلی و او زیاته کړې وه چې دغه تار د زغم نه دی. بلخوا د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په یو ویډیویي پیغام کې د فبرورۍ 10 پیښې په تړاو وویل د کمپاین پر مهال او تر هغه وروسته 2 ځله مخامخ د هغه د وژلو هڅه وشوه. نوموړي د دغو هڅو تر شا د استخباراتو له لورې تغذیه کیدونکي نیابتي وسلوال وبلل چې په وینا یې په شمالي وزیرستان کې د هغه د امنیت ټینګښت او د جګړې خلاف هلو ځلو سره تړاو لري. داوړ له ټولو هغو کسانو چې د دې پیښې له امله یې نوموړي سره غمشریکي کړې مننه یې وکړه او په شمالي وزیرستان کې د خپلو خلکو د حقونو لپاره د سیاسي مبارزې د دوام خبر ورکړ. دوستانو دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.